د الیزابت د امیدوارۍ په 6مه میاشت خدای جبرائیل فرښته د جلیل په ولایت کې د ناصري په نوم یو ښار ته ولېږله تر څو یوې پیغلې ته چې د یوسف نومي سړي سره چې د داود پاچا د کورنۍ څخه و کوژدن شوې وه ورشي د هغې پیغلې نوم مریم و فرښته هغې ته راغله او ویې ویل سلام په تا چې ډېر فضل در باندې شوی دی څښتن ستا سره مل دی مریم د فرښتې په خبره ډېره وارخطا شوه او په فکر کې ډوبه شوه چې د دې خبرو معنا به څه وي فرښتې هغې ته وویل ای مریمې مه ویرېږه خدای په تا مهربانه شوی دی ګوره ته به امیدواره شې او زوی به دې وشي او د هغه نوم به عیسی کېږدې هغه به لوی شخصیت وي او د خدای تعالی د زوی په نوم به یاد شي څښتن خدای به د هغه د نیکه داود تخت هغه ته ورکړي هغه به د تل دپاره د یعقوب په اولادې باندې پاچاهي کوي او د هغه پاچاهي به هیڅکله نه ختمیږي مریم فرښتې ته وویل داسې څنګه کیدی شي زه لا پیغله یم او تر اوسه واده شوې نه یم فرښتې په ځواب کې وویل په تا به روح القدس نازل شي او د خدای تعالی قدرت به په تا باندې سیوری وکړي او له دې عمله به هغه سپېڅلی ماشوم د خدای تعالی د زوی په نوم یاد شي وګوره ستا خپلوان الیزابت به هم په زاړه عمر کې زوی راوړي سره له دې چې هغې ته شنډه او بې اولاده ویل کېدله خو اوس 6 میاشتې کېږي چې امیدواره ده ځکه چې د خدای دپاره هیڅ کار ناشونی نه دی مریم وویل زه د څښتن خدمتګاره یم تا چې څه وویل هماغسې دې وشي او فرښته ورڅخه لاړه څه موده وروسته مریم روانه شوه او په بیړه یو ښار ته چې د یهودي په غرنۍ سیمه کې و لاړه هغه د ذکریا کور ته ورننوتله او په الیزابت یې سلام واچوه کله چې الیزابت د مریم سلام واورید نو په ګېډه کې ماشوم ټوپونه ووهل الیزابت د روح القدس نه ډکه شوه او په لوړ اواز سره یې وویل ته په ټولو ښځو کې یوه ډېره مبارکه ښځه یې او هغه ماشوم مبارک دی چې ستانه به پیدا شي زه څوک یم چې زما د بادار مور دی زما لیدلو ته راشي کله چې ستا د سلام اواز زما تر غوږ شو نو ماشوم له خوشحالۍ نه زما په ګېډه کې ټوپونه ووهل ته څومره بختوره یې چې په دې باندې دې باور وکړ چې څښتن درته څه ویلي هغه به پوره شي مریم وویل بیانوي مې زړه لوی د څښتن دی زما روح خوشحاله ځکه خدای مې دی ژغورونکی ځکه زه یې کړمه یاده خپله عاجزه خدمتګاره له همدې اوس نه به ټول خلک ما بختوره بولي ځکه قادر خدای کړي لوی کارونه ماته چې سپېڅلی دی نوم د یو نسل نه تر بله کړي رحمت په هغو خلکو باندې چې کوي ویره ځینې هغه کړي دي قوي کارونه په خپلو مټو کبرجن خلک یې خواره واره کړل د خپلو زړونو د خیالونو سره راغورځولي شاهان خپلو تختونو څخه سرلوړي کړي دي عاجزه خلک ماړه کړي دي وږي په ښو شیانو شتمن خلک یې شړلي تش لاسونه مرسته یې کړې د خپل خادم اسرائیلو سره رحم یې کړی تل په خپلو خلکو لکه څنګه چې واده کړې وه زموږ نیکونو ابراهیم او اولادې سره د تل دپاره مریم نږدې 3 میاشتې د الیزابت سره پاتې شوه او بیا بیرته خپل کور ته لاړه